زه خپل اهل تشي سره تعلق لرم، خو یو کوېسچن و سوال مې کړو، اجازت دی؟ وکړي. د کربلا کومه واقعه وشوه قاري صاحب، یعنی امام حسین کوم 72 شهدا ویر که سرزمین کربلا باندې، یعنی هغه کوم مخالفین و، یعنی امام حسین یعنی کوم قاتلین و، هغوی تعلق چا سره و؟ هغه مسلمانانو یا کافرانو؟ مایک دې چا خلاص دی؟ څه شی و؟ یعنی امام حسین کومه واقعه کربلا سرزمین باندې وشوله، یعنی امام حسین کوم مخالفین و، هغوی تعلق هغوی مسلمانانو یا کافرانو چا سره د هغوی تعلق و؟ نو هغه شیعه و. څه و؟ شیعه و. څه ثبوت دی، څه دلیل دی تا سره؟ په سترګو څومره کتابونه دي غواړې چې درته ښکاره یې کړم؟ 15 10 شل 10 50 څومره؟ یو کتاب نه یوه حواله راکړه. په سترګو بیا به انشاءالله منې. منم ته حواله راکړه یوه. په سترګو مسلم ابن عقیل خو به پیژنې؟ نوم یې اوس واورېدو. مسلم ابن عقیل حسین علیه السلام چې خپل سفیر لېږلی و عراق ته پیژنم. غدیر خم صاحب دا د تاسو د تاریخ معتبر کتاب ده، اعیان الشیعه. دا کتاب الامام السید محسن الامین هم سید ده او هم په تاریخ کې امام ده، لوی معتبر سړی. مددي اول جلد لاندې وګوره، اول جلد او د دې کتاب 26مه صفحه ده، 26 صفحه ده. ها په دې کتاب کې دا باب براوړي البحث الثالث. بحث الثالث قال السيد علي خان في كتاب الدرجات الرفيعة في طبقات الإمامية من الشيعة. لدين زكي بحث شروكي دا لوي بحث ده دي زي تبراسو. ثم بايع الحسين عليه السلام، بيعتي وكر الحسين عليه السلام سر من أهل العراق. دي عراق خلقه، دي عراق خلقه 20,000 شلو زرو كسانو غدروا به، غدر ورسل وكرل، وخرجوا عليه او په حسين عليه السلام باندې راووتل لمقابلي دي پاره، وبيعته في اعناقهم، او د حسين عليه السلام بيعتي په غاړه کیو، فقتلوه او په شهادتي ورسول، فقتلوه. شلو زرو کسانو په دې کتاب کې بیعت ورسره وکړل او بیا هغه بیعت کوونکو خلقو دای په شهادت ورسول. یو کتاب دی من اهل العراق، دي عراق لخلقو دا په یاد وسات. د زړه سره دا د بل کتاب د لوی مرجع دی. دا استاد مرتضی مطهری صاحب نوم خو به دی اورېدلی وي، غدیر خم صاحب. قاري صاحب ګوره الملحمة الحسينية استاد مرتضى مطهري ده دي درايم جلد جزء الثالث. دي كتاب كيو ګوره دي كتاب 3 صفحة ده، 3 صفحة ده. إن الإمام الحسين عليه السلام، امام حسین علیه السلام یهودو نه د شهید کړی، نصاراو نه د شهید کړی، مجوسیانو مشرکینو او مرتدو نه د شهید کړی، بلکې مسلمانانو په لاسو شهید سو. بل وحتى على يد اصحاب ابيه، دی علی رضی الله عنه دی شیگانو په لاس، دی خپل پلار دی صحابه په لاس شهید سو. ولم يكن القتلة من أهل الشام، دا قاتلين ويدي شام نو، بل كانوا من أهل الكوفة. دي كوفي خلقوا، دي كوفي خلق په دغه کتاب کې اوس، بلکې د امدغه کتاب د مرتضی مطهری صاحب دا زیاد وساته. اواز مستک بنسو لسه محترم شته دی وای.
كانوا من أهل الكوفة مسلمانانو أمدغ كتاب دتا غدير خمسة بتا الملحمة الحسينية دي كتاب أول جلدة وأول جلد كي وقورا دي أول جلد يوصل إنه يستمع صفحة ده ودي كي وقورا ولا ريب أن أهل الكوفة وديك شك نسس دي كوفي خلق كانوا من شيعة علي بن أبي طالب علي رضي الله عنه شيو وأن الذين قتلوا الحسين إمام الحسين عليه السلام هم كسانو سي إمام الحسين عليه السلام بشهادة رسولي هم شيعة أغشيو داري تا أستاذ مرتضى مطهري سيبواي أو كخبر وزي إمام حسين عليه السلام خبر بمدر تخكارك رما دا داري إمام حسين عليه السلام خبر دا داري تاسي معتبر كتاب دا دي الطبرسي إعلام الوراء بأعلام الهدى داري تاسو دي لوي محادث طبرسي سيب كتاب دا حسين عليه السلام سي كربلاء تراغلل وكربلاء كي دتا خبر راغلل سي مسلم ابن عقيل شهيد سوي نضية وخطرة ويستل ثم أخرج إلى الناس كتابا فيه حسين عليه السلام يو خطرة ويستل مسلم ابن عقيل وترى لي قال أما بعد فقد أتانا خبر فظيع إمام حسين عليه السلام ويسموكتا يودردون كي خبر راغلي دي مسلم ابن عقيل شهادته دي عروة أو دي عبد الله وقد خذلنا شيعتنا مسلم ابن عقيل ورتلي وإمام حسين عليه السلام واي سلامون سر خيانت ودوكا وكرل خپلو شي ورا سره وکړل دا امام حسين عليه السلام واي دي تا كتاب ده امداد كتاب اعلام الوراء باعلام الهدى ودي اړه باندې دا ټول کتابونه دي کغواړي دا ټول کتابونه درته وخم بیا به وخت ډیر ونیسي امام حسين عليه السلام دا وګوریا دا امدادي کوفي خبر اورا ته خبر حواله صحیح ده دا کربلا کوم امام حسین قاتلینو کې او یا عمر سعد نو ابن زیاد نو شمر نو اوس ګوره دې زړه سره شمر ته پیژنې سیدات علي رضی الله عنه او خیدا پیژنې ابن زیاد را ته وخیا ټول درته خیمه په ابن زیاد باندې دی په دنیا او په آخرت کې لعنتونه وي بشمار و ابن زیاد چو مطلب چو بغو مطلب از المساوي وغو نغو خیاب مطلب غیر دا وه شجره یار ته وه ټول بغه هغه اوس ګور ابن زیاد څه کوم ابن زیاد یو ملعون انسانو یو لعنتی انسانو یو قاتل انسانو عبید الله ابن زیاد او دی حسین علیه السلام په وسګوره دا د تا دومره کتابونه می درته وښودل حسین علیه السلام په شهادت کې کچا یو خبره کړې وي په دنیا او آخرت کې دی ور باندې لعنت وي بشمار په دنیا او آخرت کې وسګوره غدیر خمسه د زړه سره اهل سنت والجماعت عبید الله ابن زیاد خو څه کوي کدا ټوله دنیا د یزید په شکل انسانان سي د ټولې دنیا انسانان د یزید په شکل سي به تو یزید حمایت وی لګاو صبر خو وکړم د ما خبره خو اوره دا خبرې په منځ کې مرز خبره د سر خلاص سي د ټولې دنیا انسانان د یزید په شکل سي د امام حسین علیه السلام چپلقه ور باندې شرف لري غدير خمسة خبره باندې پوي شوي که پوي نه شوي صحیح د امام حسین علیه السلام شرف د چپلکې د بوټ شرف چې د ټول دنیا انسانان د یزید په شکل سي په د ټول دنیا په خلقو باندې د حسین علیه السلام چپلکه او هغه بوټ ور باندې شرف لري الله اکبر صحیح اوس دلته خبره ده نه ده اهل سنت والجماعت الحمد لله ثم الحمد لله لحسین علیه السلام سره دومره مینه او محبت لري په خدای قسم لخپل بچو ور سره زیاته مینه لرو له حسین علیه السلام سره لخپل مور او پلار نه زیاته مینه او محبت له حسین علیه الصلاة والسلام سره لرو لیکن دا اوس مې د تا کتابونه وښودل درته دغه تاریخ له تاسو نه ولې پټ کړی ده حسین علیه السلام ته چا خطونه ور ولېږل غدیر خمسه د زړه سره امداد کوفی د عراق شیو چا خیانت ور سره وکړل چا په لاره کې پرې خودل اوس ګوره زه تا نه یو سوال کوم 8000 کسان لږ شي دي که ډېر شي دي ډېر شي دي
شل زره کسان ډیر شي دي که لږ شي دي؟ ډیر شي دي. 40 زره کسان لږ شي دي که ډیر شي دي؟ ډیر شي دي. بیا 4 زره کسان ډیر دي که 80 زره؟ 80 زره. حسین علیه السلام باندې 4 زره کسانو حمله وکړه په کربلا کې، را محاصره یې کړل. دغه 80 زره کسانو چې په ډبرو باندې دغه ظالمان ویستلی د حسین علیه السلام دفاع به کړې وه که به نه وه کړې؟ کړي به وه. اوس ګوره د تا کتابونه وایي، یو کتاب دی وایي 80 زره کسانو بیعت ورسره وکړل، بل کتاب دی وایي 40 زره کسانو بیعت ورسره وکړل، بل کتاب دی وایي 60 زره کسانو چې درته ومیښودل دی بیعت ورسره کړی و، د ټولو خیانت ورسره وکړل. او چا چې بیعت ورسره کړی و، چا چې خطونه ورلیږلي وو، جانان حسین د جنت د ځوانانو سردار حسین علیه الصلاة والسلام، حسین علیه الصلاة والسلام په کربلا کې ورته وایي وای ای ظالمانو تاسې ما ته خطونه نه رالیږلي، تاسې له ما سره بیعت نه و کړی، ای پلانه ای پلانه، د ټولو نومونه ورته اخلي. د تا کتاب په خدای قسم وایي همغه کسان بس بسم الله که بیا لعنت به شروع که ابن زیاد کوم شجراوی کوم نسل نه را گانده دی هغه نه بسم الله که هغه لعنت کوو پوه شو رسا و مرساده پورې شجرا را لعنت په کوه زه په لعنت کوم ته په لعنت کوه. نه اوس ګوره الله جل وعلا په قرآن عظیم شان کې د زړه سره وایي ولا تزر وازرة وزر اخرى. شجره کې که خدای مکړه داسې راسي، اوس ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شجره کې ملعون ابو لهب راغلی ده د ده په خاندان کې. نو که ته اوس داسې کوي چې په یو خاندان کې یو فاسد و فاسق و فاجر انسان وي او ته د هغه په شجره باندې لعنت وایي، دا روا نه ده. الله قرآن کې وایي د یو انسان ګناه به په نورو انسانانو د زړه سره نه باروي. قرآن وایي ولا تزر وازرة وزر اخرى. نو له دې نه به ځان ساتي مؤمن مسلمان. چا چې ګناه کړي هغه مجرم ده، چا چې ظلم کړی هغه مجرم ده، چا چې ظلم کړی په هغه دې لعنت وي. اما د دې دا مطلب نه ده چې یو څوک دی ووایي چې خدای مکړه د دې خاندان د دې چې څومره شجره ده، نه خیر، دا ناروا ده. واقعا اندیشمین اندگه کربلا واقعا اندیشمین اشواگان است. هغوی نیکو که انده بغض و هغوی نیکو که انده بغض و انده زمانو ته متکر شول بیا اون کربلا واقعا شوله. یا سبحان دا تاسو ته غلط ویلې چې کوم ځای نستو کربلا کوم واقعا ده کوم ځای نه غشوله. اوس غدیر خمسه او غدیر خمسه د زړه سره اوس ګوره و دې زړه سره کوس که زه تا ته درته وایم چې حسین علیه السلام سره د کوفې شیو خیانت کړی ده، نو اوس په ټولو شیو باندې اهل سنت والجماعت باید لعنت ووایي، دا مناسبه ده؟ نه خیر. اوس ګوره که موږ داسې ووایو چې د تاسې د کوفې شیو له اهل بیتو سره خیانت کړی ده، دا امام حسین علیه السلام وایي، زینب علیه السلام وایي، مسلم ابن عقیل رحمه الله وایي، ټول اهل بیت وایي، حتی امام زین العابدین علیه السلام خپله د تا په کتاب کې وایي. درته ښکاره به کړم اوس چې کله کوفې ته ورغلل شیه وزړل، امام زین العابدین علیه السلام ورته ویل وایي تاسې په موږ زاړئ، دا شهیدان موږ چا کړلو، هلته مو شهیدان کړلو، اوس را باندې زاړئ. نو اوس که موږ وایو چې په ټولو شیو د لعنت وي ځکه د کوفې شیو له حسین علیه السلام سره خیانت کړی ده، نو دا به مناسبه نه وي او دا په کارم داسې نه ده. اوس عبید الله ابن زیاد چې ده ملعون ده، بلا شک و شبهه ملعون ده، لعنتی ده، ظالم ده، قاتل ده. د حسین علیه السلام په شهادت کې که د ما پلار لاس درلودل په هغه دې هم لعنت وي، خو نه ده درلودلی الحمدلله. اوس ګوره موږ د حسین علیه السلام مخکې مې تا ته خبره وکړه، اوس یزید راځي، تاسې ته ټول عمر ویلی سوي دي چې یزید، ته خبر یې غدیر خمس د زړه سره. امام زین العابدین علیه السلام وایي اول لعنت چې د حسین علیه السلام په قاتلینو باندې ویلی د یزید ویلی ده د تا کتاب کې. دا کوم حساب کتاب شو کاری سه غوږ سه د زړه سره غوږ سه په والله بالله د تا کتاب ده، په الله قسم د تا کتاب ده، په الله قسم امام زین العابدین علیه الصلاة والسلام وایي اغا جلیل القدر امام، اغا ستوری دی اسمان، اغا المر امام زین العابدین علیه السلام هم دا خبره کوي د تا په کتاب او د تا تر ټولو معتبر کتاب طبرسی سیب. اوس غوږ سه دا د تاسې کتاب ده، ګوره در سره نوټ یې کړه، الاحتجاج د شیخ طبرسی سیب کتاب ده.
ښه کنځلې بیا وروسته وکړه غدیر خم صاحب کنځلې بیا وروسته وکړه دا الاحتجاج د شیخ طبرسی صاحب ده په دې کتاب کې ګوره الاحتجاج دوم جلد ده او د دې 28 صفحه ده امام زين العابدين عليه السلام سکله کوفې ته لاړل وهو قائم فحمد الله واثنى عليه بیا یې ویل و ای خلقو دا وګوره یا ایها الناس څوک چې ما پیژني هغه مې پیژني او څوک چې مې نه پیژني فانا علي ابن الحسين المذبوح بشط الفرات چې پرون مو د فرات د سین په غاړه باندې حلال کړل نو دلته بیا ورته وایي ای خلقو دی الله په ذات قسم درته کوم تاسې واسه چې ما پلار ته مو خطونه را لېږل انکم كتبتم الى ابي وخدعتموه تاسې د ما پلار وای دوکه وکړه د ما له پلار سره مو دوکه وکړه واعطيتم من انفسكم العهد والميثاق والبيعه تاسې وای د ما پلار ته وعده ورکړله وعهد مو ورکړل بیعت مو ورسره وکړل وقاتلتموه او بیا مو وروسته په شهادت ورسول وخذلتموه او بیا مو ذلیله کړل فتبا لكم دا بیا نوري خیراوي ورته کوي وسوءا لرأيكم بأي عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاړو کاری سي حکم واسترګو به بیا تاسې رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم ته په ورځ قیامت ګوري رسول الله به درته وایي چې د ما اهل بیت مو په شهادت ورسول د هغوی عزت مو ورته لوټ کړی فلستم من امتي تاسې د ما امتیان نه یاست فقال علي بن الحسين رحم الله امرأ قبل نصيحتي بیا وروسته وویل چې نصیحت بعضې خلقو ته وکړل علي بن الحسين هغه وایي چې تاسې د ما پلار وزاړئ د ما پلار مو راوغوښتل بیعت مو ورسره وکړل بیا مو په شهادت ورسول نو غدیر خم صاحب زه پوه شولمه د عبید الله ابن زیاد زامن وتښتېدل د عبید الله ابن زیاد زامن